میدان وردګ ولایت 15,000 ټنه مڼې نورو هیوادونو ته صادرې شوې. سلام ستړي مه شئ د نن پلس چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موږ کړه د دې مهال تازه او اقتصادي خبر ته. د میدان وردګ سیمه ییز مسؤلین وایي سږ کال دغه ولایت ته هند، ترکیې، متحده عربي اماراتو او ځینو اروپایي هیوادونو ته 15,000 ټنه مڼې صادرې شوې دي. د دوی په خبره سږ کال د دغه ولایت له بڼونو 150,000 ټنه مڼې راټولې شوې دي. د میدان وردګ د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عید محمد ظاهري وویل سږ کال په میدان وردګ ولایت کې تر 150,000 مټریک ټنه د مڼو حاصل له بزګرانو راټول شوي. دا یو ښه زیری دی د بزګرانو لپاره چې سږ کال د مڼو حاصلات د نورو کلونو پرتله له 20 تر 25 سلنې زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت ځینې بڼوال له اړوندو مسؤلینو غواړي چې محصولاتو ته یې بازار موندنه وکړي. میدان وردګ کې بڼوال محمد شاه په دې اړه وویل مخکې له هغه نه چې زموږ حاصلات خام وي بیې یې جګې وي، خو کله چې زموږ حاصلات ورسیږي بیې یې صفر ته راښکته شي، حتی خپل لګښتونه هم نه پوره کوي. خلکو غټ غټ کوهیان ورته کیندلي وي په ډېر زحمت، خو کله چې حاصل بازار ته راوړو هغه د سرې او دوا لګښتونه مصارف هم نه پوره کوي. میدان وردګ کې بڼوال صفي الله وویل زموږ هیله له دولته دا ده چې موږ مارکیټ ولرو، زموږ حاصلات ته بازارونه پیدا کړي او زموږ حاصلات بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. بل بڼوال رحمت الله وویل زموږ میوې چې راپخې شي هیڅ بیه نه لري. مثلا مڼه په هغې وخت کې خروار په 3-4 زره ځي، نو که چیرې سړې خونې ولرو ښه بیه به وپلورلی شي. غوږ نیولې مو مننه، تر بیا ښې چاره ولرئ.